Assalamu alaikum. My name is Sharifullah Danish and originally from Afghanistan, and hope you are fine and doing well. Today we initiated a channel, YouTube channel, and which you will learn various things, and now I am going to get familiar you with those topics that we are going to study within the channel. Okay, so as I told you that we have some topics that we will make videos, and we will upload those videos to YouTube channel, and the most important point is that it will be from English to Pashto. In those videos, in those issues and those subjects will be English. Those English subjects will be translated and interpreted from English to Pashto. But when it comes to computer stuff, so for example, take as Word, Excel, PowerPoint, and some other programming languages. For example, these subjects will be in Pashto directly, and we can't teach these subjects in English because our main goal is serving for the Pashtuns, in order to deliver the information and the knowledge that we have within English language, and delivering that knowledge in Pashto language. ملګرو ښه راغلاست. زما نوم شریف الله دی. دغه یو چینل مونږ مطلب جوړ کړی دی. د دغه مقصد او دغه یعنی دغه انټروډکشن دی د دې چینل، دغه انټروډکټري ویډیو ده. د دغه ځای نه زه تاسو ته اطمینان درکوم چې مطلب دغه چینل چې کوم دی د پیسو د ګټلو لپاره نه دی. دغه چې دی مین مقصد چې دی مطلب د علم زده کړه ده. اوکې، دې کې به مطلب مړه موږ چې کوم دی مطلب ویریوس دغه به پکې صحیح ده سبجیکټس به پکې انکلوډ. فار ایگزامپل بیسیک انګلیش مطلب مونږ هغه ابتدایه انګلیش بیخي چا نه ویلی، هغه به پکې ټیچ کوو. په دې کې چې کوم دی بیا ورډس هم راځي، لغاتونه راځي، سینټنس جملې راځي، ګرامر به هم راځي. ورپسې ایډوانس انګلیش دی. دغه ایډوانس انګلیش په مطلب هغه کسان چې څه ناسې انټرمیډیټ لیول یې جوړي، نو دغه به ایډوانس لیول سټوډنټانو لپاره بیا دغه جوړېږي. ورپسې د ټوفل ده. ټوفل او آیلټس چې دی دغه دوه انټرنیشنل ټیسټینګ سیسټم دي. تر ډېره ډېره چې دی ټوفل چې دی امریکا یا یو ایس بیس چې کوم دی هغه یونیورسټیز یا اکاډمیک انسټیټیوشن هغه سپورټینګ کوي، او آیلټس چې کوم دی هغه د یو کې بیس و دغه رسۍ د لندن. دغه انټرنیشنل ټیسټینګ سیسټم دي، په دې باندې به څه نه څه کار کوو. دغه د انګلیش سایډ دی صحیح ده. ورپسې د کمپیوټر سایډ چې کومه د کمپیوټر برخه چې کوم ده هغه کې به مطلب فار ایگزامپل موږ به افیس ولرو صحیح ده. فار ایگزامپل افیس کې به دننه ورډ دی صحیح ده، ایکسل پروګرام دی چې دې کې مطلب ایډوانس فنکشن دي، همداسې کیلکولیشن کېږي. ورپسې پاور پوینټ دی صحیح ده، چې دغه مطلب د کوم سلایډ چې کوم تاسو ګورئ د خپله پاور پوینټ کې جوړ شوی دی صحیح ده. همداسې نور مطلب داسې دی چې نور سبجیکټ په اړه به هم موږ معلومات شیر کوو، ویډیوز به اپلوډ کوو. ورپسې پروګرامینګ دغه یو ډېر مهمه برخه ده چې پروګرامینګ فار ایگزامپل یو جاوا لنګویج د پروګرامینګ لنګویج دی په کمپیوټر کې، دغه ټیچینګ به کوو صحیح ده. پایتان شوه صحیح ده، سی پلس پلس شوه، همداسې نور شوه. نو هیله ده ملګرو چې مطلب تاسو ته یو څه زده کوي. مطلب هم دا دی چې بیا مې زه یو ځل یادونه کوم چې دغه چینل چې کوم دی د پیسو ګټلو لپاره نه دی جوړ شوی صحیح ده. هغه ورونه هغه پښتانه ورونه چې مطلب وسه نه لري یا مطلب
ټول به دا کس نه شي مطلب وخت نه دغه وسه ونه لري صحیح ده ځینې وخت کې کیدای شي چا سره وخت هم نه وي چې یو کورس یو دغه تعقیب کړي اکیډمیک انسټیټیوشن یا مؤسسه نو بیا کولی شي د وخت د کمبود له وجې هم کولی شي مطلب آنلاین ټیوټوریلز وګوري دغه وګوري د هغه نه په استفادې هم کولی شي چې یو څه زده کړي نو مننه ستاسو د توجه نه مننه